نن سبا د مالټي سیزن دی او که تاسو مالټه خورئ نو دې کې انتهایی زیاتې فایدې دي. زه تاسو ته وایم چې مالټه کې وایټامین سی دی، په دې کې ښه ډېر آیرن دی، په دې کې مختلف قسم ته وایټامینز دي، بي کمپلیکس والا وایټامینز دي. نو که د مالټي استعمال تاسو زیات کوئ دې سره یو خو ستاسو د خولې صحت ښیي، خوله صفا کېږي، ورسره اورل هایجین ورسره بهترین وي. بیا دې سره سره چې کوم دی نو چا کې د وینې کمی وي، مالټه د آیرن دپاره یو زبردست سورس دی، د ویټامین سی یو زبردست سورس دی. نو دې نه تاسو ته آیرن، ویټامین سی او بي کمپلیکس دا کم وایټامین سی دي دا ملاویږي چې کوم ستاسو په بدن کې بالکل تازه وینه جوړوي. بیا دا مالټه چې تاسو وخورئ دې سره زموږ د هاضمې نظام एकदम شروع شي، د ډایجسټیو انزایمز راشي، نو هاضمه ورسره بهترین وي. نو مالټې استعمال خپل هم کوئ او خپلو ماشومانو ته هم کوئ، ځکه چې نن سبا ورځو کې وایټامین سی دا یو امیونټي بوسټر دی. که تاسو خپلو ماشومانو ته دا ورکوئ وینه به تازه جوړیږي، دی به بیماریږي نه، د بیماریانو نه به بچ وي. نو د مالټې استعمال خپله مو کوئ او په خپلو ماشومانو یې مو کوئ.